سلام او مینه دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب د شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدي په جام جهاني کې زخمی شوی او واپس خپل وطن ته راغلی، یعنی واپس خپل کور ته راغلی. نوې او جالبه او حیرانوونکې خبره دا ده چې د پاکستان جاوید افریدي شهزاد محمدي ته بلنه ورکړې ده چې راشه او موږ سره په پاکستان کرکټ ټیم کې شامل شه. نو تاسو ته به هم دا معلومه وي دوستانو چې جاوید افریدي د پیښور زلمي ټیم هغه چې دا مشر ده او پیښور زلمي ټیم هغه مخکې وړي. نو دا یې ورته ویلي دي چې ته راشه او زموږ سره په پیښور ټیم کې هم شامل شه او پاکستان دپاره لوبه وکړه. او دا یې هم ورته ویلي دي په خپله جاوید افریدي هم دا شهزاد محمدي دا خبره کړې ده چې ته هغه ملک دپاره خو لوبه کوې چې هغې ستا په قدر نه پوهېږي. نو تا ته دا پکار دي، یعنې تا ته دا کول پکار دي چې دغه ملک پرېږدي او راشي زموږ سره لوبه وکړي. او د شهزاد محمدي په باره کې دا هم ډېرې خبرې راځي چې هغه پاکستانی ده، یعنې د شهزاد محمدي مور چې ده هغه پاکستانی ده او پاکستانی کارت ورسره ده. نو شهزاد محمدي ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د پاکستان ټیم کې هغه شامل شي. نو که شهزاد محمدي ته لږ هم نور د کرکټ بورډ لخوا زور ورکړه شو، نو کیدای شي هغه د پاکستان کرکټ ټیم ته لاړ شي او هغه ته هیڅ مشکل نشته، هغه ډېر په اسانۍ سره تللی شي. او بله خبره ده چې شهزاد محمدي کې ټیلنټ شته ده، شهزاد محمدي کې قابلیت شته ده د ټیم په ټیم کې لوبېدلو. نو پاکستان ته هغه ډېر په اسانۍ سره تللی شي. نو جاوید افریدي دغه پیشنهاد شهزاد محمدي ته کړی، خو تر اوسه پورې شهزاد محمدي خپله څه خبره نه ده کړې چې یا پاکستان کرکټ ټیم ته به ورشي او که ورنشي. نو دوستانو، تاسو هم لاندې په کمنټ کې موږ ته خپله نظریه وړاندې کړئ، یا شهزاد محمدي ته تګ پکار دی او که نه. او که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک او د نورو دوستانو سره هم در سره شیر کړئ تر څو هر څوک د دغې خبرې نه خبر شي. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.